اوس خو ملزمان ونیول شو. دا خو د زیارت ګل مرګري څه ویل غواړي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. او دا یو خو د زیارت ګل ورور وبېخي کم یو ورور دغه نوید سپی دا چې دا د ورور او یو رقم کپړې یو رقم پیزار 3 وخت روټۍ په یو ځای او دا بل خو چې دا ما سره کله لیدلم نه چې ته د چا زوی سوګي خو ما سره پیژندلم نه خو د دې والد صاحب دومره ما پیژندلو چې دا بس زه به جمعه نه راوتم دا به د چرچ سیکریټري لګول او کور پټو پر روانو نو دا بل خو داسې پرستونی مارو پر دغه خوګه کې داسې ټک ما راکو چې دا ټک به چې ژوندای ما د زیارت ورځ به ما نه نیریږي د زیارت ورځ به ماته ورځ په ما باندې چې په دې چې د زیارت ورځ شپه باندې دا زما زوی دوی قتل کو بي جردي سره دومره زړه به دردي سره اوس کوم خبرې چې دوی یادې دا خبرې ټولې پر پیګنډي دی پوښي دا ټول هر څه چې ده اوس ځان د لپاره په دې صفای نه کیږي کله کوم چې وایي زما ویډیو شوی دا د ویډیو دغه چې دا کوټ چې د زیارت ګل ته معلومه نه بل ته هغه کولاو نشي هغه کوټ ته نزي او بل ته موبایل چې دا کوټ دې سړی ته په سرګن وړاړو کوم خبره چې د دې زو کوم د 12 بجې د شپې پورې دا نوې زما زوی سره په پټو کې ولاړو د مړي سره تر سار شپږ بجو پورې ولاړو 5:30 بجې رینګ زما د خنې زوی ته کونډه ته کړې د پوښي درومال لس ورځې مخکې چې د دې په ناغه سره هغه په مړي په سر ورته چولې نو ورسره سو هم دي دا د دوست د دوستو چې دا زما د یو مو د دې یو کلیو دا بل خو نه پیژنم چې د کوم ځای ده د کوم ځای نه ده اوس په دې دغه کې د دې پلار هم د شریک دی بل نوم څه ده ماته نوم یې نه راځي خو چې د دې پلار هم په دې حمزه پلار هم په دې معاملې کې شریک دی د دې سټیزانو پنځم چې زما په زوی وسره نرسي چې 15 کسان چې هغه مړ ته چې ژوندای وي چې دې 15 کسانو چې دا وژلې وي ما د دې خون 15 ورته بخلو خو دې ضرور غټ کنان شته لکه تاسو مقصد دا دی ویلو چې صرف دې دوه دا کار نه کړی دي سره نور کسان سره مشران شته دي سره مشران شته د حمزه پلار شته د حمزه پلار سره به نور می ضرور پوه دي چې په دې چې دا معاملې دوی هم دوی جوړه کړې ده دا کوم اقرار چې شوی دا ټول نوید کړی ده نوید ویل چې دا کسان دونی صدا دا ټول کسان د نوید په خلنی ول شوی دي ما په شاره پورت نه کړی نه زه په دې چې ما شکل ما په شاره پورت کړی او دا الحمدلله زه د پولیسو ډیر شکرګزار یم چې ډیر زری زما ملزمان او د پنځه تختې ته برابر کی حضرت کاکا څنګه چې تاسو ویل چې دا نوید چې کومو دا د سیول لکه دا زیارت ګل رو لکه ستا بچی بشانتی او ناستا پاستا کپڑے هر یو شی یو رنګ بیا دا دومره ظالم شو چې دومره په دې بے دردی سره حلال کوه خو راغله دې ته چې دوی اوس دام ویل چې دوی په دې کړه تړلې و دوی روانو او کزر روانو ما زما زوی د دې ماته ویل شو کاکا زوی دې چې پاتې شو ما سره بګیدلته 2 میاشتې پاتې کیږي 3 میاشتې پاتې کیږي چې کله د پولیسو نه شاپیر راغلی چې بس هغه اوسنه میګه گرفتاریان شروع شولې مونږ په بیا صادر ټټک درکو درځو او چې دا خاصه پر پاکن دي چې مونږ پسې کوي چې کوم الزام لګولې دا هیڅ حقیقت نشته دا سره زه منم نه او کدوې وایي چې دا حقیقت را دی زما موبایل زه ارس تاسو په مخ کې سرګندم کدا سيزونه زما په موبایل کې ووتل زه سالور زمن میزه غزا لالم لکه چې دای به کې لکه چې د دې ویډیو جوړه وا یا نازیبا د څه خبره وا په کار دي تعالی راغلو ګلې درکړي وا نو د وجل خو دې حق په نه درلود اوس چې د دې پلار وایي چې جرګه ورلېګم دا به په مخ کې را لېګلې وجرګه خبره په خبرو حل کیږي که بیا ما ستا جرګه نه وای منل بیا تاسو د وجلو پروګرام جوړ کړو ستاکو نو دا پروپاګاندا او دغه مزنه کې چې سړي په جنازه کې مخ کې په هر یو شیز کې مړی کې دی جنازه کې د نو راغلی خو کله مړی په پوسټ مارټم نه راغی دي جړاګانې مکړې په مخ کې گزارونه ځان ته ورکړل او دا بل خو ماري دلم نو چې تاسو سوګي راغلی نه راغلی زه دا پیژنم نه پیږي او دا چې اوس مونږ پیژنو د نوې دخلې نه پیژنو کوم کس چې مونږ ته خې د نوید خلینه کله اوس د دې ترور زوی د پوښي زل نشم دوی وایي چې دا بې ګناه ده دی بې ګناهګار ثبوت په دې خاطر چې د دې معاملې دا جرړه سبا ویل غواړي چې نن سبا مرګرتیا شته یا نه دوستانه شته یاره زما خو د زمون سالور مې الحمدلله زمون پاتې دی فوش هغه د مرګرتیا نه د مرګري نه نفرت راغی نور هغه والدینو ته بس پیغام ورکوي چې هم د سیمه شومانی او مرګر او د مرګرو سره او د سره ګرځي پاکي نه پاسي هغه والدین زما خبرې اوس خاوري د دې ضرورت نشته چې نور دوی ته پیغام ورکوم زما خبرې دی اوري د مرګري نه باید نفرت وکړي چې مرګ دوی چې زستا ورور ما ستا دوست ما ستا مرګري ما او ته تو نه لچ پتا باندې نن سبا مرګرتیا نشته نه دا غینه درستوري مار خده جی ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ڈی ایس پی پشتخرا سرکل عمر آفریدی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ عمر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ایک افغان مہاجر تھا، انتہائی بے دردی سے ذبح ہوا، پھر اس کی نعش ملی، کون لوگ اس میں ملوث تھے، وجہ کیا تھی، اصل حقائق کیا سامنے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16 تاریخ کو ارلی مارننگ پشتخرا پولیس کو اطلاع ملی کہ تاجاباد کے قبرستان میں ایک لوارث نعش پڑی ہے۔ اطلاع کے پیش نظر فوری پشتخرا پولیس نے رسپانڈ کیا اور وہاں پہ واقعی ایک لاش پڑی تھی۔ لاش کی شناخت زیارت گل حضرت گل کے نام سے ہوئی، اس کا عمر تقریباً 20-22 سال، نوجوان العمر تھا، بیسری کی تعلق اس کا افغانستان سے تھا اور آج کل ادھر تاجاباد میں قبرستان تاجاباد کے ایریا میں یہ رہائش پذیر تھے۔ اس کا کچھ یہ ہے کہ ان کے دو سے ملزمان نوید اور یوسف، ملزمان الحمدللہ دونوں گرفتار ہے اور دونوں نے اپنے انٹروگیشن میں یہ بتا دیا کہ ان کے ساتھ مقتول کی موبائل میں ہماری ویڈیو تھی اور وہ نصیبہ ویڈیو تھی، تو حمزہ تو یہ اقرار کرا کہ میں نے اپنی ویڈیو اس کی موبائل میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور باقی نوید کو بھی یہی بات بتائی کہ آپ کی ویڈیو بھی میں نے خود دیکھی ہے، تو ان کو کال لگائی اور ان کو وہاں تاجاباد قبرستان طلب کیا۔ پھر ایک بندے نے اس کے پاؤں باندھے اور دوسرے نے اس کو ذبح کیا، چوریوں کے ساتھ ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ ذبح کیا۔ اچھا، جب ملزمان نے بتایا کہ ویڈیو تھی نازیبہ ویڈیو تھی، تو کیا یہ جو مقتول تھا اسی نے بنائی تھی ویڈیو یا کسی اور کے ذریعے بنوائی تھی؟ نہیں، یہ ملزم جو ابھی اپنے
انٹروگیشن میں یہی بتا رہا تھا کہ ویڈیو ملزم نے خود بنائی تھی اور ہماری ویڈیو تھی، لیکن یہ ابھی کنفرم نہیں ہو رہا کیونکہ جو موبائل مبینہ طور پر وہ موبائل جس میں یہ ویڈیو ہے وہ ابھی تک پولیس کے ہاتھ نہیں آئی ہے نا. تو پولیس اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرے جو مبینہ طور پہ وہ ویڈیو والا موبائل ہے اس موبائل کو ریکور کرے اور جو علیہ قتل چوری اس کو ریکور کرے. ملزمان جو تھے وہ بھی افغان مہاجر ہیں چونکہ مقتول تو افغان مہاجر تھا. بالکل دونوں ملزمان افغان مہاجر ہے اور دونوں بلکہ مقتول اور ملزمان آپس میں یہ بہت پرانے دوست بھی تھے. اور دوسرے یہ ہے کہ یہ انتہائی وہ خفگان والی بات یہ بھی ہے، غم والی بات ہے کہ مقتول کی فیملی تقریباً قتل سے 2-3 دن بعد یہ افغانستان شفٹ ہو رہے تھے اور انہوں نے اپنا سامان وغیرہ سارا سب کچھ انہوں نے باندھا تھا. یہ بتایا جاتا ہے کہ جو دوستی ہے، دوستی کا رشتہ جو ہے وہ خون سے بھی زیادہ مقدس ہوتا ہے، دوست کا انتہائی قریب ہوتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا یہاں پر ایک دوست نے نازیبا ویڈیوز بنائی اپنے 2 دوستوں کی، پھر وہ 2 دوست اٹھے اور اس کو بے دردی سے ذبح کر دیا. کیا کہیں؟ بالکل آپ نے صحیح بات بتائی کہ دوست جو ہوتے ہیں وہ سگے بھائی سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں، لیکن اصل میں یہ جو مقتول تھا اور ملزمان ہے اس کی عمر میں کافی فرق ہے نا. تو یہ اس طرح دوست نہیں ہو سکتے، بیچ میں ان کا نیت خراب ہو رہی ہے، اس کے ساتھ بدفعلی کی. یہ حمزہ بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ ان کی بدفعلی ہوئی تھی، ان کے ساتھ میری یہ نازیبا ویڈیو تھی تو نیت ان کا خراب تھا، اس وجہ سے ان کو مارا. فی الحال تو یہی تفتیش میں نظر آ رہا ہے. ابھی 2 دن حراست پولیس میں ہے دونوں ملزمان، تو تفتیش ہم آگے لے جاتا ہے. اس میں موبائل وہ بھی ریکور کرنا ہے پولیس نے اور جو علیہ قتل ہے وہ بھی اس کی ریکوری بھی اب تک بقایا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ بدفعلی کی تھی تو اس کے ثبوت کیسے ملیں گے پولیس کو؟ ثبوت تو تب پولیس کو مل سکتی ہے کہ جب وہ موبائل ہاتھ آ جائے. موبائل یہ تو قریب کوئی پگڈنڈی ہے، کوئی نالا سا ہے، اس میں اس نے گرا ہے. ابھی ان کی پوائنٹیشن پہ لے کے جا رہے تھے تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ موبائل ہم ریکور کریں گے ڈیوری پوائنٹیشن. ہم دیکھ رہے ہیں موبائل فون جو آج کل ایک ایجاد ہے، ضرورت بھی ہے ہر کسی کی، چاہے وہ مرد ہیں، خواتین ہیں، نوجوان ہیں، سب کی ضرورت بنی ہوئی ہے. لیکن پھر موبائل فون کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے. تو کیا اصل فساد کی جڑ موبائل فون ہے؟ نہیں، بالکل یہ غلط سوال ہے. موبائل فون بالکل فساد کا جڑ نہیں. اس کا استعمال اگر کوئی غلط استعمال کرتے تو ظاہر سی بات ہے نا کہ اس کے پھر نتائج بھگتنے پڑیں گے، غلط نتائج اس کے آئیں گے. اس نے غلط موبائل استعمال کیا، نازیبا ویڈیو بنائی، تو اس میں قصور تو موبائل کا نہیں، اس بندے کا قصور ہے جس نے یہ کیا، اس ملزمان کا قصور ہے جس نے ان کو بے دردی کے ساتھ ذبح کیا. ہم دیکھتے آئے ہیں پشاور میں جتنے جرائم ہوتے ہیں بیشتر جرائم میں افغان مہاجر ملوث ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال بھی انتہائی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. اس واقعے میں دونوں پارٹیاں افغان مہاجر ہیں، تو ہمارے معاشرے میں برا اثر نہیں پڑے گا اس ایسے واقعات پر؟ پشاور میں جرائم جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں یہ تو نہیں کہ سارے کے سارے افغان مہاجرین کرتے ہیں، اس میں پاکستانی بھی انوالو ہوتے ہیں، افغان مہاجرین بھی انوالو ہوتے ہیں. پشاور کی آبادی تو تقریباً 65-70 لاکھ تک اس طرح بنتی ہے نا. تو یہ بہت بڑا شہر ہے، اس میں یہ ہوتے رہتے ہیں. الحمدللہ پشاور پولیس، خیبر پختونخوا پولیس تگڑی ہے، وہ انٹر کیس ورک آؤٹ کرتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں افغانستان سے ہے. مقتول کا تعلق بھی افغانستان سے تھا اور جو ملزمان ہیں ان کا تعلق بھی افغانستان سے ہے. اور یہ مقتول اور ملزمان آپس میں تقریباً بہت پرانے دوست بھی ہیں نا، دوست ہیں، اور ان کا نیت بیچ میں خراب ہوئے تو یہ نتائج ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. کہیں اس کیس میں تو یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ جو ملزمان ہیں خود کو بچانے کے لیے مقتول پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہماری نازیبا ویڈیوز تھی، وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس کے تعلق کے متعلق ہم نے الحمدللہ ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے اور مزید کلیکٹ کر رہے ہیں نا. اس کو یہ انشاءاللہ جلد اسٹیبلش کریں گے کہ یہ تو نہیں کوئی وار ہو سکتا ہے. لیکن اب تک جو تفتیش ہم نے کلیکٹ کی اور ہم ایک نتیجے پہ پہنچے وہ یہی بات ہے کہ جو وجہ مرگ یہ بنا کہ اس کے ساتھ موبائل میں اس کی ویڈیو تھی. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین، آج کے واقعے سے یہی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ایک غلط ویڈیو، ایک غلط قدم اور پھر انجام ایسا کہ جس کا ازالہ ممکن نہیں. اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان.